بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو سلامونه مې ومنئ. هیله لرم چې روغ او جوړ به تاسې ګورئ مالیا رومن یوټیوب چینل. نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ له یوټیوب څخه پیسې وګټو. نو هر څه نه وړاندې تاسې لومړی زما چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن د سره هم وهئ، ویډیو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ. دوستانو راځو دې ته ډېری ملګري دا پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو موږ د خپل یوټیوب څخه پیسې لاسته راوړو. د هر څه نه وړاندې باید تاسې د ځان لپاره یوټیوب چینل ساز کړئ. کله مو چې یوټیوب چینل ساز کړ، یوټیوب چینل لپاره به تاسې زر سبسکرایب برابر کړئ. یعنی تاسې به زر سبسکرایب یا زر کتونکي یا زر مینوال برابر کړئ. هر یو کس چې راځي ستاسې چینل سبسکرایب کوي نو دا یو سبسکرایب یا یو ملګری شو. نو باندې ترتیب تاسې به زر سبسکرایب برابر کړئ. په دویم سټپ کې هغه ویډیوګانې چې تاسې یوټیوب ته خېجوئ باید دا 4000 غنټې وکتل شي. یعنی دا باید خلک چې ستاسې چینل سبسکرایب کړی وي 4000 غنټې دا برابر کړي. ویډیوګانې چې تاسې یوټیوب ته اپلوډ کوئ او هغه ویډیوګانې به بیا 4000 غنټې وکتل شي. نو هغې نه وروسته ستاسې شرطونه 2 شرطونه چې دي هغه برابر شو. نو دغه باید شرطونه تاسې په یو کال یعنی په 12 میاشتو کې د یوټیوب دپاره برابر کړي. زر سبسکرایب او 4000 واچ ټایم. نو دې نه وروسته به تاسې د یوټیوب کمپنۍ ته اپلای وکړئ او هغوی تاسې کله اپلای وکړه نو ستاسې اپلای هغوی قبلوي په دې شرط باندې چې ستاسې ویډیوګانې ریال وي. یعنی په دې معنا چې تاسو د ویډیوګانې خپله سازي کړي وي، په خپل موبایل مو کړي وي، په خپله کیمره مو کړي وي یا په خپل کمپیوټر کې تاسې ویډیوګانې ایډیټ کړي وي. کاپی رایټ نه مني، یعنی ستاسې ویډیوګانې باید کاپی رایټ نه وي چې د بل چا د یوټیوب چینل نه ویډیو را ډاونلوډ کړي او بیا خپل یوټیوب چینل ته وخېجئ. نو په دې سره یوټیوب کمپنۍ ستاسې ویډیوګانې نه قبلوي. یعنی تاسې باید خپلې ویډیوګانې جوړې کړئ او هغه بیا یوټیوب ته اپلوډ کړئ او هغه چې بیا 4000 واچ ټایم غنټې په هغې باندې برابر شوي نو له دې نه وروسته ستاسې چینل مونټایز شو. کله چې ستاسې چینل مونټایز شو نو دې نه وروسته تاسې کولی شئ خپل یوټیوب څخه روپۍ وګټئ. نو نورې اسانه طریقې هم شته چې څنګه خپل یوټیوب مخ ته بوځو، د خپل یوټیوب دپاره سبسکرایب واخلو، خپل یوټیوب دپاره واچ ټایم واخلو. په لږ ټایم کې زموږ ویډیوګانې ډېر کسان ګوري، ډېر خلک راشي سبسکرایب کړي زموږ چینل. نو دغې باره کې به انشاءالله په راتلونکي کې زه ویډیوګانې برابروم. نو له تاسې ټولو مننه. بیا هم په اخره کې تاسې نه غوښتنه کوم چې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.